سلامونه دوستانو د اډینو په دې درس کې غواړم چې تاسو سره په مشترک شکل باندې یو جالب او بسيطه پروژه سره ورسوم. البته مخکې دې نه چې پروژه شروع کو تاسو باید په تینکرکیډ کې اکاونټ ولرئ. اکاونټ ته لاګین کیږئ او که په تینکرکیډ کې اکاونټ نه لرئ کولای شئ چې 15 دقیقو کې ځان ته اکاونټ جوړ کړئ. اکاونټ ته داخل شئ. بعد دا غینه کولای شئ چې د ویډیو سره دوام ورکړئ. دوم د پروژې د پیل نه مخکې غواړم تاسو وایم چې هدف ته د پروژې څه دی. چون پروژه ډیره زیاته بسيطه ده. یعنی تاسو اوس هم په سکرین باندې ښکاري یو بیټري ده، یو مقاومت دی، یو هم چراغ د دوه لاین دي، یو مثبت یو منفي. یعنی هدف ته د پروژې څه دی. در حاله کې دا پروژه ممکن تاسو په کراتو باندې یا په عملی شکل یا هم په تیوریک شکل باندې سرته رسولي. د دې پروژې څو هدفونه دي. یو هدف یې دا دی مونږ لرو 9 وولټه بیټري او LED چې کوم په دې پروژه کې استعمال کړي هغه 3.3 وولټه باندې کار کوي. کم او زیات 3.2 3.3. ګور چې بیټري ولټاژ ډیر لوړ دی، LED کم ولټاژ ته ضرورت لري. په دې صورت کې څه پیښیږي؟ یعنی که موږ یو الکترونیکی پرزه ولرو، یو الکترونیکی مواد ولرو، هغه ته د خپل تحمل د اندازې نه اضافي ولټاژ ورکو څه پیښیږي. یو هدف ته دی ویډیو دا دی کاغه LED وي، کاغه کپاسټر وي، کاغه ډایود وي او یا هم فیوز. دویم دا که چیرته ولټاژ ټیټ وي، مثلا سور LED 3.2 وولټ ته ضرورت لري، اما موږ ولټاژ ولرو یعنی بیټري ولرو 1.5 وولټ. بازار کې به تاسو کتلی کلمې بیټري ورته وایي 1.5 وولټ برق ورکوي. که چیرته کم ولټاژ ورکو څه پیښیږي. دریم په کوم شکل باندې کولای شو چې لوړ ولټاژ موږ د خوښ ولټاژ سره ټیټ کوو. یعنی 9 وولټ ولټاژ لرو، زموږ LED 3.3 ده. په کوم شکل باندې کولای شو چې 9 وولټه ولټاژ په داسې شکل باندې عیار کو چې نه LED وسوځي او نه LED کم روښانه شي. د دغه ویډیو خلاصه دا 3 نقطې دي. د دې په خاطر باندې چې پروژه ما سره قدم په قدم تعقیب کړئ. زه صفحه ټوله پاکوم، بیا د سره شروع کوم. اول لازم دی تینکرکیډ خي خواته، صفحې خي خواته د ځینې 9 وولټه بیټري انتخابوم. ومینول راکش مې کړه، صفحې ته مې راوړله. له دې ځنه 90 درجې دور ورته ورکوم. په یو کلیک باندې 30 درجې تغییر خوري. صفحې منځ ته راوړم. بعد دغه نه راځم خپل LED انتخابوم. LED هغه پخه چې کاغه ده هغه مثبت قطب دی، انود دی. هغه پخه چې مستقیمه ده هغه منفي قطب دی، کاتود دی. ذاتاً پاسورد لیکم چې متوجه شئ ورته. مثبت قطب راخلم مثبت سره وصلم، سور قطب د انود سره وصلم، تور قطب راخلم د مستقیمه پخې سره د کاتود سره وصلم. په پروژه کې همیشه باید ته پام وکړو چې مثبت قطب په سور باندې خویدل کیږي، منفي قطب په تور باندې خویدل کیږي. ښه پروژه تیار ده. وګورئ 9 وولټه ولټاژ لرو، LED لري 3.3 وولټ ته ضرورت. وګورئ څه کیږي. سیمولاسیون رن کوو. اشاره ورکړو. ګورئ LED وسوځیده. یعنی په ظرف د 20 ثانیې کې LED وسوځیده. په هر صورت باندې ولې وسوځیده؟ ځکه چې 9 وولټه بیټري لرو، الکترونیکی مواد لري، ضرورت لري 3.3 وولټ یا 3 لوړ ولټاژ، کم ولټاژ ضرورت لري ځکه وسوځیده. که دې په ځای باندې کپاسټر وو هم سوځیده، که دې په ځای باندې فیوز وي هم سوځي، که دې په ځای باندې ډایود وي هم سوځي. یعنی په عین ولټاژ کې نه. هدف مې دا دی که چیرته لوړ ولټاژ ولرو او په مقابل کې د یو الکترونیکی مواد لرو چې هغه ټیټ ولټاژ ته ضرورت لري، یعنی تفاوت د دواړو ترمنځ زیات وي، په هغه صورت کې الکترونیکی مواد سوځي. دا لومړی حالت. دوهم حالت غواړم چې دغه 9 وولټه ولټاژ راښکته کړم، راټیټ کړم ترڅو زما LED ونه سوځي. په کوم شکل باندې کولی شم؟ اول لازم سټاپ سیمولاسیون باندې کلیک کوم. امید راولو د دې په خاطر باندې چې دا ولټاژ راښکته کړم باید یو مقاومت نه ګټه واخلم. مقاومت دلته موقعیت لري، راوا مې اخیسته، منفي قطب پاکوم، مقاومت راخلم، دلته اږدم، دې سره وصلوم. چون منفي قطب دی رنګ باید تور انتخاب کړم. تور مې انتخاب کړو. د دې رنګ باید تور مې انتخاب کړو. متوجه اوسئ ولې مې مقاومت د مثبت لاین سره وصل نه کړ. دې ته باید تاسو متوجه اوسئ کارخانه‌ای په هر صورت باندې. اوس نو مقاومت باندې کلیک کوم. ماته دلته اندازه ښیي 1 کیلو اوم مقاومت لرم. نوم دې نه ورته ورکولای شي، خو زه نه غواړم چې نوم ورته ورکړم. په هر صورت باندې زه دا مقاومت راخلم، راښکته کوم. زه دې په ځای باندې کوم مثلا 200 کیلو اوم په ځای باندې اوم انتخابوم. اوس رن کوم خپل سیمولاسیون. اختاره ورکړله. څه وایي
3.8 میلی امپیر جریان تیریږي در حاله کې اعظمي د دې LED نه باید 0 میلی امپیر تیر شي. پس په څه معنی باندې چې یوازې د مقاومت انتخاب کافي نه دی. اوس نو د مقاومت اندازې ته تغییر ورکوم ترڅو LED ونه سوځي. په دې حالت کې LED سوځي چې جریان لوړ دی. سیمولیشن سټاپ کوم، مقاومت باندې کلیک کوم، اعظم دلته ورته ورکوم 300 اومه. سیمولیشن بیا رن کوم، بیا مختاري ورکوي جریان اوس هم لوړ دی 2.9 میلی امپیر جریان تیریږي باید 0 تیر شي. مقاومت سټاپ کوم ده، مقاومت نورم لوړ انتخابم 400 ما 400 پاردون رن کوم سیمولیشن. په دې حالت کې LED نورمال رن کیږي. په دې ځای کې یو نقطه ته باید اشاره وکړم، تاسو چې څومره مقاومت لوړ کوئ هغومره جریان کمیږي، څومره چې جریان کمیږي هغومره د LED روښنایي کمیږي. باید دې ته متوجه اوسئ. نو د دې په خاطر باندې تاسو باید د مقاومت داسې یو قیمت تعیین کړئ چې نه LED کم روښانه شي او نه LED وسوځي، نه کم جریان تیر شي نه زیات جریان تیر شي. دې په خاطر باندې څه کولی شئ؟ د دې په خاطر باندې په ګوګل کې خپل فورمولونه دي، د سور LED، د شین LED، د هر LED لپاره خپل یو خاص د مقاومت اندازه ده چې باید هغه انتخاب شي. خو چون دې کې یوازې په عملی کار باندې تمرکز کوو د هغې په خاطر باندې فورمولونه تیریږو. تر دې پورته تاسو څه زده کړل؟ که ولتاژ لوړ وي LED سوځي، که د LED په ځای باندې بل کوم پروژې هغه سوځي. که ولتاژ ټیټ وي څه کېږي؟ بیا پرفورمانس د الکترونیکي موادو راښکته کېږي. لوړ ولتاژ څنګه کولی شو چې راښکته کړو؟ دا درېیم هدف کولی شي چې مقاومت نه استفاده وکړي. یوه لاره یې دا ده، نور لاره هم شته چې راتلونکي کې هغه په مکمل شکل باندې تشریح کوو. مثلا PVM دی، نورې طریقې دي، هغې ته بیا وروسته راځو. ممکن دا پروژه تاسو ته ډېره زیاته بسیطه او ساده ښکاره شي، خو که ورته متوجه شي د دې پروژې نه ډېر څه زده کولی شي. یعنې داسې مثال ورکړم، فرضاً په کور کې تاسو ځینې کړنې دي چې په کراتو تکراروئ. مثلا توکمه وهي چراغ لګېږي، توکمه وهي پکې لګېږي، توکمه وهي وینټیلاتور لګېږي. صورت باندې زما د دې نه هدف دا دی چې په دغې کړنې ته چې تاسو په کور کې توکمه وهي یو الکترونیکي وسیله لګېږي، ډېره بسیط رمه که ورته متوجه شئ توکمې وهلو، یعنې توکمه وهي چراغ لګېږي. ولې لګېږي؟ توکمې په کړنې باندې پوهېږئ که متوجه شئ ورته. په همدې شکل باندې چراغ په کارکردګۍ باندې پوهېږئ. په همدې شکل باندې چراغ او د توکمې ترمنځ دوه لاینونه تېر شوي دي چې یو مثبت دی یو منفي دی. د مثبت او منفي په هدف باندې هم پوهېږئ. هر صورت باندې دا درس تر همدې ځایه پورې و. فعلا په خدای باندې سپارم. ښه وخت ولرئ.